سلامونه په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاست. د پښتو ساینس اکیډمي په چینل تاسو ته ښه راغلاست وایم او زما چې کوم ویډیو ده که مې خوښه شول لایک یې کاست، شیر یې کاست، کمنټ یې کاست او بل شي سبسکرایب یې کاست. نن چې کوم زموږ ټاپک دی موږ به پر البرټ آینسټاین باندې خبره وکړو چې دا سړی چیرې پیدا شوی و، دا سړي کوم کردار و په تاریخ کې، د ساینس په تاریخ کې، نو پر هغه به نن خبره وکړو. البرټ آینسټاین 14 مارچ 1809 کې پیدا شوی دی. 14 مارچ 1809 په دې وخت کې دا سړی پیدا شوی دی او د اصلي کې آسټریا کې پیدا شوی دی. اوس هم آسټریا چې ده هغه د جرمني چې کوم بارډر هلته پیدا شوی دی او په آسټریا کې نه دی رامعلوم چې چیرې پیدا شوی دی. که ته غواړې خیر. پلار نوم یې هرمن آینسټاین، پر هغه د خپل نوم البرټ و لیکن آینسټاین چې هغه د پلار څخه اخیستی و او پلار چې یو الکتریکل انجینیر ولو او پلار یې دا غوښتله دا کس ته ویله چې ته باید چې انجینرینګ وکړې. ولې په دې باندې چې زه کوم نو دوی ټول یا زه ځم د ساینس په خوا. در 9 کاله پورې دا ځوان سمې خبرې نه شو کولی، خاموشه خبرې یې زده نه ولې او څه وخت چې دی پیدا شو هم د ده چې کوم سر دی دونه غټ سر و، بدن یې کوچنی و لیکن سر یې غټ و. تاریخ کې وایي اساس او د هغه بعد ځوان لاره ولاړ شولو لرنینګ یې شروع کړي. لرنینګ یعنی سکول یې شروع کړي هر شی چې هغه وخت دغه ولو او at the age 14 14 کاله ځوان لاله ډیفرنشل کیلکولس، انټګرل کیلکولس په دې کې دا ګرده زده وله د ځوان لاله په 14 کاله، یعنی په 14 کاله خو نن سبا که څه خلک A+B هول سکویر فارمولا نه زده. دا ځوان لاله چې ولو دا پر 14 کاله انټګرل ډیفرنشل کیلکولس سولووله په 14 کال. جینیس. د هغه بعد میټریکولیشن چې کوم میټریک چې کوم اگزام دی دا که ته اوس رزلټ وګورې د ده باره کې دا مشهوره دی چې دا ځوان لاله چې ولو دا د مخه قابله نه و، یعنی دی چې ولو د سکول په وخت کې ډېر بیوقوف و، نمبران یې کم راکړله، خدای خبر نه ده. د دې چې کوم رزلټ دی هغه به اوس هم پر انټرنیټ پروت دی د میټریک. پای کې چې کوم دغه دی پای کې 5 سبجیکټ ول، یو فرنچ و، جرمني و، جرمن و، ایټالین ولو، فزیکس و، میتس و، کیمستري و. دا 5 سبجیکټ و. په دې 5 سبجیکټ کې زه د مارکس درشم. فرنچ په 5 نمبر په هغه وخت کې د پرسنټیج نه ول، په 5 نمبر کې 2 نمبره دا اخیستي ول. په فرنچ کې 3 نمبره، ایټالین کې به زوم 15 وله، جرمن کې به زوم 6 و که 15 وله، دغه به د راسه پر کیمستري 15 وله او فزیکس کې 6، میتس کې 6. نو د ده چې کوم خپل فیلډ و فزیکس میتس پای کې د ایویل جینیس و، یعنی ایکسټراارډنري. په هغه وخت کې لکه زر کوم چې تاسو خبرې کوم پر 14 کاله ډیفرنشل او دغه انټګرل کیلکولس دا شان ګرده خلک پر 18 کاله پر 19 کاله باندې په سکول کې په کالج کې وایي. د هغه بعد چې دی څه وخت دغه ته ورسېږي 2-3 کال نور پرې دغه بعد د سر په خلاص چې دا کوم کیسه روانه ده د ډېر خو سر چې کوم ایکسټراارډنري د هغو سر په خلاص او د ډېر خو سر نه په خلاص. نو پر 14 کاله د دا کیسې کویلې نو ته خپله سوچ وکړه چې میټریک او هغه کې به ظاهره خبره د 6 نمبره به راځي. د هغه بعد د کالج بعد چې کوم د هغه وخت مین یونیورسټي ول زیوریک چې کوم اوس هم ورته ویل کېږي ETH د زیوریک چې کوم پولیټیکنیک یونیورسټي ول هغه کې د ایګزامینیشن ورکوي. اوس یونیورسټي کې دا کیسه یي چې څه وخت هغه ستاسو ټسټ اخلي نو
پکې ستا انګلیش هم ګوري، میث هم ګوري، فزیکس هم ګوري، کیمسټري هم ګوري. یعنې یونیورسټي والا دا غواړي چې ستا په ګورد کې په 100 کې باید چې اتیا په ګورد کې راشي. نو چونکې ځوان الله چې په فرنچ کمزوري ولو، په کیمسټري کې دونه ښه نه ولو، او نور شان کې هم مطلب څه کمزوري یې ښکاره کړل، خالي میث فزیکس باندې خو نه کېږي. نو میث فزیکس د دا ډېر ښه ول، ایکسټراډنري ول. زیوریک کې د ده چې کوم دغه ولو انټرنس اګزام ځوان الله هغه فیل کړي. د هغه بعد د بل یونیورسټي ته ولاړ، نوم یې نه دی رامعلوم. ولاړې هلته دغه وکړي، تو ته وایي بیچلرز یې وکړل، ماسټر یې وکړي، او الله یې تا ته خیر درکړي. څه وخت د جاب ټایم رالی، څه وخت چې د کار ټایم رالی، ځوان الله ته جاب نه میلاوېدی، کار نه میلاوېدی. مجبور اصولو د سویس کوم پیټنټ آفیس دی، پیټنټ آفیس په هغه کې دی کلرک یو منشي ولګېدی، په پښتو کې ورته ویل کېږي منشي. هغه منشي چې دی ولګېدی، هلته یې څو کاله د کار وکړي. د هغه بعد ده چې دا 4 پیپره پبلیش کړل، 4 پیپر دا پبلیش کړله، د هغه بعد نو د ساینس کار وکړي. هغه خبرې کې وکړلې چې ساینس داسې پروت و، دی یې راوستی، د خلکو فکرونه دی ول، او داسې 180 ډګري داسې 180 ډګري داسې او 180 ډګري داسې 180 ډګري داسې پر سیسټم ولټ کړي، او د فکر سم ول. د ده چې کوم خبرې ولې اگر ته ګوره ساینس ګره شان میتھمیټیکل اکویژنز دی، کوم فارمولا ده، پلانا ده، ډمکا ده، د ګره شان ډیریویشنز. میتھمیټکس ایز ا لینګویج یوزیږي ساینس کې، فزیکس ایز ا لینګویج دی. د ګره شان هر وخت کې چې ته شی ثابتوي، نو میث ډېر ضروري دی. میث ډېر غټ بنیاد دی چې هغه ستا شی چې دی هغه پروف کړي چې ساینس مطلب دا خبر دا چې کوم تیوري ما پیش کړې دا څه وایي. نو د ده چونکې په 4 پیپره کې د ده چې کوم ایز ایکول ټو ام سی سکویر چې د نن سبا مشهور زمانه اکویژن دی، ایز ایکول ټو ام سی سکویر، هغه پیش کړل. د هغه بعد الله تا ته خیر درکړي سپیشل تیوري اف ریلیټیویټي یې پیش کړله، چې ټایم چې دی هغه څنګه سلو کېږي او څنګه تیزیږي، دغه پیش کړي. دا سپیشل تیوري اف ریلیټیویټي کې رالی، او بل جنرل تیوري اف ریلیټیویټي چې ول هغه د 6 کاله بعد د سپیشل تیوري اف ریلیټیویټي بعد 1905 کې دغه سپیشل تیوري ریلیټیویټي د پیش کړله، دغه 10 کاله بعد جنرل تیوري اف ریلیټیویټي د پیش کړله و دنیا ته. بهرحال سپیشل تیوري اف ریلیټیویټي دا ما خپل ویډیو پرتی دي په یوټیوب باندې، وای ګوراست چې هغه څه وایي. نو سپیشل تیوري اف ریلیټیویټي ایز ایکول ټو ام سی سکویر. چونکې په ساینس کې چې هر شی راسي، نو اول به څه چم کوي، اول خو تا ته یو سړي خبره وکړل، په دې کې دا نه دی چې آینسټاین ویل که نیوټن ویل، چې تا له یو سړی یو شی درکړي، نو د هغه بعد د هغه ټیسټینګ راځي. نو ټیسټینګ کې په هغه وخت کې دونه زموږ سره دونه دغه نه ولو چې موږ د دې ټیسټینګ وکړو چې دا شی صحیح دی که نه دی صحیح. په هغه وخت کې جهازونه هم نه و جوړ شوي، تازه چې کوم رایټ برادرز ول هغه په دا کار اخته وو چې موږ به دا شی جوړو چې هغه به پاوه کېږي. نو په هغه وخت کې ځوان لاله دا شی پیش کړي چې هغه مطلب دنیا په هغه وخت قبول نه ول چې دا شی به څنګه کېږي. بیا چې څه وخت ماشینان جوړ سو، جهازونه جوړ سو، های سپیډ د غټ سپیډ چې کوم جهازونه دي هغه جوړ سوله، نو د ده چې کوم تیوري ده، یعنی دا خبر به زه هم په 1950 کې چې کوم د ده تیوري دا ټیسټ سول او هغه ثابته سول، یعنی 50 کال د مخه د یو شی پیش کړي، 50 کاله بعد هغه شی ثابت سول. نو دا د میتس یو دغه دی، کمال دی. نو میتس کې ما درته ویل مال دی شولو، فزیکس ډېر شولو، او بل د ده چې کوم دغه ولو نور خبر خو نو ګر درته وکړلې. ایز ایکول ټو ام سی سکویر چې کوم دغه دی، هغه د کوم منهټن چې کوم پروجیکټ دی،
پاکي د چې کوم دا وخت چې کوم پریزیډنټ و د امریکې هغه ته دغه وکړي یو لیټر ولیکي هغه ته دا وویل چې اوس موږ دا رقم بم جوړوای سو چونکې په هغه وخت کې جرمني هم ول هغه په دا شان اخته ول موږ دا رقم بم جوړوای سو چې هغه اکسټریملی پاورفل نو هغه بیا د دې پروجیکټ دپاره دی هم په هغه پروجیکټ کې واسي چې هغه ته وایي منهټن پروجیکټ منهټن پروجیکټ په دې ورته ویل چې منهټن په امریکا کې یو ځای دی په هغه کې دا پروجیکټ شروع سو پر دې د چې کوم فارمولا د ایز ایکول ټو ام سی سکویر دا په هغه پروجیکټ کې ظاهر خبره اټم بم چې دی ټوټل پر ایز ایکول ټو ام سی سکویر ولاړ دی نو ټوټل چې کوم میټر و هغه د په انرژي کنورټ کړي اټم بم جوړ سولو او اټم بم بیا خو تاسو معلوم دی د ماده مست دا ولو خو بیا هم بعد کې څه وخت چې دا بم ټیسټ سولو پر جاپانیانو د هغه په دغه کې ډېر خلک مړه سوله ډېر خلک هلاک سوله د هغه په افسوس کې دا خبره وکړه چې دا زما د ژوند یو ډېر غټه غلطي وه اټم بم جوړول حالکه اټم بم جوړول چې دی هغه دا یو بیډ یوز دی ټیک دی اوس دا چابي دی مثال کے طور چابي په دې زه موټر هم خلاصوای سم سړی په مړه کوی هم سم هغه رقم اټم بم چې دی هغه هم دا یو بیډ یوز دی ښه یوز دا دی چې د هغه سمې بجلي جوړوای سو نیوکلیر پلانټ چې کوم ټول کېږي دا ګر د اټم بم په بنیاد باندې نو دا خبره ده وکړل دا زما د ژوند یو ډېره غټه غلطي وله نوبل پرایز ته میلاو سولو نه دی رامعلوم چې په کوم وخت کې میلاو سو ورته میلاو سولو او په دې بنیاد نه دی میلاو سوی چې د ایز ایکول ټو ام سی سکویر جوړ کړی دی یا سپیشل تیوري اف ریلیټیوټي د ایجاد کړی ده یا جنرال تیوري اف ریلیټیوټي ایجاد کړی ده بلکې پر فوټو الکتریک چې کوم افیکټ دی پر هغه باندې دلته ورمیلاو سو 18 اپریل 1955 په دې کې دا هغه ورځ و چې دی د دې دنیا څخه ولاړ وفات سو او د دې څه وخت چې دی مړ سو د ده چې کوم دماغ دی هغه اوس هم پرزرو دی اوس هم د خلکو سره پروت دی یو خاص پرسټنټ یو خاص میډیکل دغه دی ډپارټمنټ دغه د دماغ پرزرو کړی دی تر اوسه پروت دی او په دې دغه یو خو ریسرچ پر دې کوي چې دا ایکسټراورډنري جینیس چې دی دا څنګه کار کوي او بل څه وخت چې څه رقم چې جینیټکس کوم انجینرینګ د جینیټکس کوم ساینس دی که هغه ډېره ترقي وکړي نو هغه دا غواړي د ده چې کوم د ده رقم خلک نور مخته د جینیټک په دغه باندې نور دا رقم خلک و دنیا ته ورکړي نو سپیشل پرپز دپاره د ریسرچ دپاره د ده دماغ چې دی هغه تر اوسه پرزرو دی امید کوم ویډیو مو خوښه سوي او زما چې کوم چینل دی سبسکرایب یې کاست شیر یې کاست لایک یې کاست ویډیو که یو مسله وي په ویډیو کې مې درواغ ویلي په کمنټ کې راته لیکئ ساس کور ودان ډېره مننه مهرباني